په کندوز کې د نشهیي توکو د روږدو کسانو د درملنې په کمپ کې د روبات موسسې لخوا له 100 تنو هغو روږدو کسانو سره د 15 ډالرو په ارزښت د خوراکي توکو مرسته وشوه چې په دغه کمپ کې تر درملنې لاندې دي. د دې موسسې مسؤل وایي چې له ډېر وخت راهیسې په کندوز کې بشري فعالیتونه کوي او له دې مرستو یې موخه د بېوزلو لاسنیوی او هغوی ته د بشري مرستو رسول دي. 3 yıl zarfında Ribat İnsani Yardım olarak د 3 کالو راپدې خوا په افغانستان کې خیریه بنسټ لرو د افغانانو د لاسنیوي په موخه. د دې لپاره قندوز مو انتخاب کړ چې قندوزیان ډېر جګړې زغملي. قندوز ولایت په جګړو کې ډېر ښکیل و. د همدې لپاره په دې ولایت کې موږ مساجد، همداشان قربانیګانې، خوراکي توکي او په راتلونکو کې به د ولایت مقام سره په همغږۍ سره موږ وکړی سو مساجد جوړ کړو، مکاتب او نورو برخو ته به موږ پاملرنه ولرو او د قندوزیانو د لاسنیوي په موخه کې به رغنده gıda dağıtımlarını gerçekleştiriyoruz ailelere, ihtiyaç sahibi ailelere. په ورته وخت د کندوز امنیه قمندانۍ اړوند د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت چارواکي د یادې موسسې له دې بشري مرستو څخه مننه کوي او د دغه کمپ له ناروغانو سره په لا زیاتو مرستو ټینګار کوي. کوم مواد چې راوړلي وو په خپل لاس یې ورته توزیع کړه، تسلیم یې کړه. نو موږ د دوی لا نور هم توجه غواړو چې دوی د آینده لپاره د دوی د کورنیو لپاره همکاري وکړي. په همدې مهال هغه روږدي کسان چې له نوموړې موسسې څخه یې مرستې ترلاسه کړي په دې مرستو خوښي څرګندوي او له نورو مرستندویو بنسټونو څخه د ورته مرستو غوښتنه کوي. از این هم بسیار راضی هستیم به خاطر که ما اینجا به مثل در تاداوی بودیم، خانواده ما امکانات هیچ چیزی را نداشت که اینا غذا به ماه مبارک رمضان. بسیار خوشحال هستیم و بسیار خوشحال هستیم. تشکر از امی کسی که برای ما امی کمک کرده. تشکر میکنیم از مجاهدین کمپ که خیلی وقت ما مردم نگاه کرد. بعد از یک کمک از کلگی مجاهدین ما خوش هستیم. دائم برای ما خدمت کرده و خدمت میکنه دائم. دیگه ما هم در خدمتشان هستیم. خداوند اینا را اجر نصیب بکنه که ما مردم هم دیگه بریم طرف خانه خود انشالله صحت هم یافتیم، دیگه صحتمند شدیم. مالی په کندوز کې د روږدو کسانو د درملنې د کمپ له دې ناروغانو سره دا مرستې په داسې حال کې کیږي چې اوس مهال په دغه کمپ کې په سلګونو نور روږدي کسان هم تر درملنې لاندې دي او په بېلابېلو برخو کې بشري مرستو ته اړتیا لري.